زه اوس په ډېر درنښت باندې ښاغلي نصیر ستوري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د خان لالا په هکله خپل د خیالات وزاري. نصیر ستوري صاحب. ما خپله د خان لالا په هکله څه لیکلي نه دي، نو د هغه د کتاب نه چې پښتونخوا غږ نومېږي هغه یوه مباحثه چې د قامي اسامبلۍ یعنې ولسي رنګ کړې وه د پښتونخوا د نوم په اړه کې، دا به تاسو ته په لنډ ډول تکرار کړم. د قامي اسامبلۍ د رئیس چې دی د سپیکر ورته هغې وایي، هغه افضل خان لالا ته وایي چې په تېر اجلاس کې مې دا نه وویلي چې پاکستان کې صوبه سرحد شته، پښتونخوا نشته دی. هغه وایي چې موږ ویل چې صوبه سرحد پښتونخوا نشته، پښتونخوا نوم نه دی، دا چیرې استعمال شوی هم نه دی، ته هم پښتون یې زه هم پښتون یم، خو دا توری چیرې نه دی استعمال کړی. په دې منځ کې یو بل ممبر د قومي اسامبلۍ راجګېږي او هغه هم په خان لالا باندې اعتراض کوي او وایي چې دا دغه د دې ریکارډ نه وکاږئ او دا په دې ریکارډ کې مه راولئ چې دا ثبت شي. نو سپیکر ته وایي دا ما اصلاح کړه او ما ریکارډ کې رانه وسته. دا علاقه سپیکر وایي دا علاقه د ابدالي په دور کې هم د پښتونخوا په نوم نه ده یاده شوې، ستاسې پارټۍ دغه نوم اخلي، عام خلک یې نه اخلي، د علاقې خلک یې دغه نوم نه اخلي، نه په رواج کې شته، پښتنو افغانانو دواړو کې نشته، اگر چې د سپیکر په خپله هم پښتون وي. د نسل په لحاظ به هم افغان یې او زه هم افغان یم. مننه. افضل خان لالا ورته په جواب کې وایي کله چې احمدشاه بابا مرهټو ته ماتې ورکړه او د هندوستان مسلمانانو د دوی په تنګولو نه آزاد کړل، نو دا مشهور شعر یې ویلو د ډهلي تخیرونو چې رایاد کړم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. نو خان لالا ورته وایي ترجمه تاسې خپله وکړئ. بیا دلته یو بل قومي اسامبلۍ یو بل غړی چې حمزه نومېږي هغه سپیکر ته وایي چې دا خبرې باید خان لالا ونه کړي. نو خان لالا دغه قومي اسامبلۍ ممبر ته وایي چې سپیکر صاحب پام دې خبرې ته راګرځوم چې د سپیکر د روی نه وروسته هم ممبر صاحب دغه خبره باندې ټینګار کوي، وضاحت یې کوي، د ایمان د ممبرانو زړه خوږوي او په عوامو کې نفرت پیدا کوي. دغه حمزه وایي چې په عوامو کې نفرت پیدا کوي، د دې مخنیوی پکار دی. نو سپیکر صاحب ورته وایي چې ما افضل خان صاحب ته ویلي چې ستاسې پارټۍ یې ویلی شي علاقه کې څوک نه وایي، احمدشاه ابدالي هم ځان ته افغان ویل. نو خان لالا ورته وایي ما د احمدشاه بابا یو شعر پیش کړی دی، که غلط وي نو سزا ته تیار یم، دغه د احمدشاه شعر دی. نو بیا ورته هغه سپیکر صاحب ورته وایي ته خپل تقریر کوه، دا خبرې مه کوه، تقریر ته دوام ورکړه. بیا یو بل ممبر دی چې هغه د ستار مولانا ستار ناظم نومېږي، هغه وایي افضل خان چې څه وایي دغه فني نوعیت دی، که فني ماهرین وایي چې د پښتونخوا صوبه پېښور یا هر څومره چې ورته واخلي خطرناکه ده، د سند دپاره ښه نه ده، نو باید دغه منصوبه رد شي. که چېرې دغه منصوبه ټول هېواد دپاره ښېګڼه لري نو په لوی اپریشن کې دغه وجود غوښه هم پرې کړی شي. موږ باید دغه سیاسي مسله جوړه نه کړو. نو خان لالا په هغه وخت کې چې د پښتونخوا نوم اخیستل به په پاکستان کې بیا به د مرګ سزا ورته ورکوله او د مرګ سزا نه غیر بل څه نه و، یا به عمري قید و. د په هغه وخت کې په ولسي جرګه کې د پښتونخوا ذکر وکړو، د پښتونخوا نوم واخېست. د هغه نه پس د پښتونخوا نوم چې رواج شو او خلکو به ویو، په دې نوم باندې ډېرو خلکو زندانونه تېر کړي، جنونه تېر کړي، ډېرو پښتنو په تکلیفونه تېر کړي. نو د هغه نه پس چې کله ده دا نوم یاد کړو، دغه نوم ورو ورو رواج شو، نوم خلکو یادوه او دا مسله نور حل شوه. او لومړنۍ قرباني چې خان لالا ورکړه او د هر څه ځان تیار کړو، خو د الله په فضل هغه هم ته روغ راووته او نن د خوشحالۍ ځای چې د خان لالا دغه سر ته ورسېده او نن د پښتونخوا په نامه باندې یوه صوبه یا یو ولایت د پښتونخوا په نوم ونومول شو. زه نورې خپلې خبرې اوږدول نه غواړم، ما خو خپلې لیکلې مې د کتاب نه مې ویلې، نو نورو ملګرو ته وخت ورکوو چې هغې خبرې وکړي. ډېره مننه ستاسو.